ډیر عظیم مجاهد حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه عموما زمونږ د پښتانه وي مونږ د خالد بابا اولاد یو. نو په دې سوچ کوو چې د کم خالد بابا، د خالد ابن ولید رضی الله عنه که د بل خالد بابا. او بهر کیف خالد ابن ولید رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام یو ډېر نږدې صحابي تیر شوی دی، او کم وخت کې چې د کافرونو د پیغمبر علیه السلام خطرناک دشمنمو، د مکې مکرمې اوسېدونکي دی، د قریشو د خاندان سره تعلق لري، او په جاهلیت کې د اسلام نه مخکې د قوم چې نو دوی به سالاري کوله. او دې زمانه کې خو ټول جنگ چې دی هغه د ټینک سره او د توپې سره تعلق لري. خو بیا هم ګورې په دې فوج کې اوس هم یو دسته داسې وي چې هغه د اسونو دسته وي، د رسالې دسته وي، اوس هم شته. او هغه زمانه کې خو اس به په جنگ کې ډېر لوی کار کو. جنگ کې که مسلمان به او که کافر به، نو هغې سره به یو لښکر داسې و چې هغې ته به د اسونو لښکر وی، شاه سواران به و. د دې شاه سوارانو مشري به د خالد ابن ولید قوم کوله. د احد په جنگ کې چې کله مسلمانانو فتح او کامیابي وموندله، نو خالد ابن ولید کافرو په دغه وخت کې او دی د کافرو په فوج کې د اسونو د لښکر سپهسالار و مشر و جرنیل و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غونډی باندې د احد په میدان کې مخامخ یو غونډی د وړه غوندې لاندې یو خول بیږي. اوس خو پکې اوبه نشته، هغه زمانه کې اوبه پکې نه وې. داسې کله چې به باران وشو یا د چینو منو څه بعضې اوبه پکې رالې، د خور په غاړه یو وړه غوندې غونډی د جبل الرومات ورته وایي. په هغې نبي علیه السلام کسان کینول چې تاسو به دلته ناست یې، او عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه ورته مشر کړ. په دې غونډی به ناست یې، ځکه نبي علیه السلام ته پته وه چې مونږ خو مخ په مخ جنګ کوو، هسې نه په دې غونډی نشلان دی چې دا خوړ دی، نو په دې کې څوک را باندې را نشي او د شا نه را باندې حمله ونه کړي. نو هغه صحابو ته نبي علیه السلام فرمایلي و چې تاسو به دلته ناست یې، دې ځای نه بلکل به نه خوځئ. او که مونږ کامیابي وموندله، فتح هم وموندله، او مونږه دا دشمن وتښتېده، هم به نه خوځئ. او که مونږ شکست ومونده او زمونږ غوښې مارغان تښتئ، بیا به هم نه راکوزېږي. ځکه دا یره وه ورسره چې دې خوړ کې لاندې پټ مونږ خو جنګېږو، او دې کې خو خوړ خو ډېر جور دی، نو پکې اوبه خو پکې نشته، خو خوړ خو دې باراني اوبه کله کله پکې راځي. نو دې کې چې ته څوک پټ را نه شي او د دې غونډۍ په شا راتو شو، په مونږ حمله ونه کړي. ځکه د غونډۍ نه شاته بیا لوی میدان دی. یو وخت رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکړه. یو صحابي فرمایي وي ما د کافرانو ښځې لیدلې چې پنسي اوچتې کړې وې او د هغې غپازې ښکارېدل او منډې والې، او مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډئ. دغه غونډۍ باندې چې کم صحابه ناست وو، هغې وي موږ هم کوزېږي. چې کوم یې مشر دی عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه ورته نه به کوزېږي، د پیغمبر علیه السلام خبره م یاده نه ده چې نه به کوزېږي. هغې وی چې نه، نبي علیه السلام خو بېشکه مونږ ته ویلي و، خو جنګ ختم شو. وی ګوره مونږ ته نبي علیه السلام ویلي چې که تاسو فتح ومونده هم به نه خوځئ او که تاوان بیا به نه خوځئ. وی نه ټیک دی، نبي علیه السلام ویلي خو هله چې کافر خو وی خو لاره ده هغه دې وتښتېدی. مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډئ، مونږ هم کوز شو. سره اختلاف راغی په هغې کې، بعضې کسان راکوز شو او بعضې کسان په هغه غونډۍ باندې پاتې شو. هغې وی مونږ د نبي علیه السلام خبره نه غورځو، دلته به ناست یو، خو اکثر راکوز شو. خالد ابن ولید هلته نه د اسونو په لښکر مشر و، هغه چې غونډۍ ته وکتل، یو ځل دو هغه په دې اتیک کړی مو، د غونډۍ په شا په دې خول کې را تاوېده چې په مسلمانانو به د شا نه حمله وکړو، خو دغې صحابه به په دې غونډۍ په غشو ویشتل، نه دوی به واپس وتښتېدل. خو چې ویې کتل چې غونډۍ خالي د ملګرو ته ویې راځئ، بس په هغه خول کې رالل پټ په پټه. مسلمانان خو بېغمه دي، هغې خو لګیا دي غنیمت غونډئ، هغې ته خو پته ده چې شاته زمونږ په غونډۍ کسان ناست دي، زمونږ دفاع کېږي،
چانه نه په موږ څوک نه راځي او دې شاته خول کې سره د لښکره راغې لا ولې هغه صحابو سره جنګ وکړو چې هغه کوم په غونډۍ باندې و هغې شهیدان کړل خو لږ پاتې شوي او بیا د هغه غونډۍ په شا په خور کې راوخته او په مسلمانانو د شا نه حمله وکړله ټول مسلمانان یو خوا بل خوا دې حد ته خبره ورسېدله چې د نبي علیه السلام مبارک غاښونه هم پکې شهیدان شو او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو جلیل القدر غټ غټ صحابه کرام لکه حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې عبدالله ابن جحش رضی الله عنه غوندې مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا جلیل القدر لوی لوی صحابه کرام شهیدان دا خالد ابن ولید د حملې د وجې نه چې دې د هغه کافرو د اسونو د لښکر څخه په سا لاړو دا د قومي نښه وه او بهادر انتهایي بهادري وه پکې پیغمبر علیه السلام چې کله احد دغه ته حدیبیې ته وی خالد ابن ولید نه چا تپوس وکړه وی تا چې اسلام راوړه نو ستا زړه کې د پیغمبر علیه السلام متعلق څه سوچ راغی چې ته مسلمان شوې وی ما اله ایمان راوړو وی چا به په زور ایمان راوړي چا به د بل شي د وجې نه راوړي لیکن ما اله اسلام قبول کړ چې زما په زړه کې سوچه را خبره پرېوته چې نبي علیه السلام د الله رښتونی پیغمبر دی او د هغې وی ما سره دلایل دي وی چې کله نبي علیه السلام عمرې له راته او د حدیبیې هغه صلح وشو په دغه سفر کې شپږمه هجرۍ کې وی ما د مکې کافرو ته وی چې زه به نن انشاءالله ستاسو انتقامونه اخلم ټول به ظالم وی زه لاړم او یو لار کې کېناستم د یو ځای کې وی ما ته پته وه چې مسلمانان چې د مانځه وخت راشي دوی مونځ کوي او کېدی په مانځه ودرېږي د دې ټوله توجه بیا مونځ طرف ته نو ملګرو ته مې وی چې د مازدیګر مونځ ته دوی ډېر په دروند نظر مسلمانان ګوري واقعي نبی علیه السلام فرمایي قرآن حکیم کې الله فرمایي حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی منځونه په ټولو کې خو ګورې د مازدیګر مونځ چې نه پاتې نشي دا ډېر اهم مونځ دی د مازدیګر مونځ دا د انسان د کار وخت دی څوک د کار نه ستړي وي څوک په کار کې مشغول وي نو چې دې وخت کې ته خپل کار روزګار پرېږدې او الله ته ودرېږي نو الله پرې ډېر خوشحالي د مازدیګر مونځ دا ډېر زیات اهمیت لري یو حدیث کې دا هم راځي چې زمونږ او د کافرو زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د سهار مونځ دی بل روایت کې دا راځي چې زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د مازدیګر مونځ دی نو د مازدیګر مونځ دا ډېر اهم دی اکثر زمونږ د زمیندار وروڼو نه پاتې شي د کار وخت وي زه یې روي ماښام مونځ چې وکړم د هغې نه پس بې قضا وکړم دا ګوره ډېره لویه ګناه ده ډېره لویه ګناه ده نو عموما د مازدیګر مونځ په خپل ټیم کول چې وختي سړی د مازدیګر مونځ کوي په خپل ټیم باندې دا ډېر بې فضیلت لري بهر کې دته پته وه چې مسلمانان خو د مازدیګر مونځ به کوي توجه خو دې مونځ ته نو چې په مانځه ودرېږي او دوی په رکوع په سجده شي موږ ناګهاني حمله وکړو ټول مسلمانان به ختم کړو دا څومره لوی لښکر دی او مشر بیا خالد ابن ولید دی وی چې موږ یو ځای کې اندازه غشتله وی چې مې وکتل نو پیغمبر علیه السلام د مونځ طریقه بدله کړه عصفان مقام دی دا د مونځ طریقې بدله کړه صلات خوف ورته وي قرآن کې الله موږ ته ښولی دی اوس خو ضرورت نه پېښېږي نو څوک یې نه کوي خو ضرورت و د هغې به یې داسې طریقه کوله چې په سفر کې عموما خلک 2 رکعته کوي د سفر مونځ نو نیم قوم به کافر ته مخامخ ودرو تاسو کافرو ته ودرېږي څوک حمله ونه کړي نیم قوم به نبي علیه السلام ځان پسې مانځه ته ودرو قرآن کې الله هم داسې وایي نو چې د نیم قوم ته پیغمبر علیه السلام 1 رکعت مونځ وکړه نو دوی به لاړه د کافرو ته مخامخ به ودرېدل هغه نیم وخت چې کافرو ته به ولاړو ابه راغی نو پیغمبر علیه السلام به هغوی ته 2 رکعت وکړه د نبي علیه السلام به 2 رکعته پوره شي سلام به یې وګرځو دې قوم به خپل 1 رکعت پوره کړ او بیا هغه قوم چې هغه لومبي رکعت به نبي علیه السلام سره کړی هغوی به رالل هغوی به خپل 1 رکعت پوره کړ نیمو به څوکۍ کوله د دشمن او نیمو به پیغمبر علیه السلام پسې مونځ کو دا د صلات خوف طریقه الله قرآن کې نازله کړه نبی علیه السلام الله پوه کړ چې کافر دی ګورې په انتظار دی او که په سجده پرېوتې در باندې حمله کوي په دې طریقه صحابو ته ووایه چې مونځ وکړئ ګوره مونځ دونه اهمیت لري دی یو نه وي چې ورېږه مونځ قضا کې بیا به یې کوو نه مونځ کول خو پکار دي
او هر یو صحابي وي چې زه ځان لمونځ نه کوم نبي علیه السلام پسې کوم یعنې دا څه کېدی شوه چې نیمو ته نبي علیه السلام جمع کړی وي او نیمو ځان لمونځ کړی وي نه ځان لمونځ ثواب کم دی د جمع د مونځ ثواب زیات دی داسې ونه کړه چې تاسو به ځان لمونځ وکئ موږ به جمع وکړو تاسو زمونږ څوکۍ کوئ نه نیم مونځ به ما پسې تاسو وکئ بیا به څوکۍ وکئ بیا به هغه نور راشي نیم به ما پسې وکړي نو هغې به هم خپل پوره کړي هغه یو چې تللی دی او تاسو هم یو رکعت چې در نه پوت شوی دی پوره کړئ د دواړو به د جمع مونځ نبي علیه السلام پسې وشي دا د مونځ اهمیت دی ول وی چې مې وکتل داسې چې حمله کوي اوس نیم خلک صحابه مونږ ته ولاړ دي چې بیا مو کتل هغه نیم لاړل نبي علیه السلام پسې مونځ وکړو چې هغه ړومبو کوم یو رکعت کړو هغه الله ته ودرېده وی ما وی چې دا د خدای رښتونی پیغمبر معلومیږي چې زمونږ په نه کې د حملې اراده وه نو الله ورته د مونځ چل وښو چې داسې طریقه باندې مونځ وکړه هم به څوکۍ وشو به مونځ وشي وی ملګرو ته مې ویل چې راځئ خوند یې ونه کړ وی بل ځای یو لاره را روانه وه او په هغې لار کې د یو غونډۍ لاندې مونږ ورته کېناستو او په دې نیت و چې په صحابه ووړي و نبي علیه السلام په دې غونډۍ بس مونږ به ناګهاني د آسونو لوی لښکر دی سره به حمله به کړو او چې هغې ځان جوړوي بس مونږ به بېغمه کړي وی ناست یو راننل هلکه څه چلو شو وی چې پته مو لګېدله نو پیغمبر علیه السلام هغه لار پرېښې وه بله لار باندې روان شوی و وی ما وی چې ګوره سمه لار یې پرېښودو په بله لار معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر زموږ د ارادې نه الله خبر کړی حدیبیې ته چې ورسېده وی مونږ بیا تاویدو را تاویدو د خپل لښکر سره مونږ وی چې موقع ګورو حمله پې کوو وی دې کې را باندې د پیغمبر علیه السلام ناګهاني لښکر راغی ټول یې ونیولو ګیر یې کړو ځان توش ملګرو ته مې وی چې اطلاس پرې مه پوځوئ که پوځوئ خو دا خو صحابه دي او د خپل پیغمبر حکم یې ځان هم وجني مونږ هم وجنو نبی علیه السلام ته یې پېښ کړو چې ور مخامخ شو نبی علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې ګور یو ځل تاسو اراده وکړه ما ته الله اطلاع راکړه نو ما مونځ طریقه بدله کړه بیا تاسو اراده وکړه نو ما له الله بیا اطلاع راکړه نو لار مې درته بدله کړه نو اوس بیا روانې کوئ زه ما معاف کړی وی ټول یې مو خوشي کړو او معافي کړو وی زما زړه کې دا خبره راله چېرې معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر دا دروغجن پیغمبر نه دی وی چې کله په اومه هجره کې نبي علیه السلام عمرې له راته عمرة القضا ورته وایي دغه حدیبیې د عمرې قضا یې کوله وی ما وی چې یاره زه خو په مکه مکرمه کې نه ایسارېږم او دا مې ویل چې نبي علیه السلام مکې ته راځي او زه په مکه کې نه ایسارېږم هغه بغض او عناد مې و د مکې نه لاړه وتښتېدم وایي چې د مکې نه وتښتېدم او نبي علیه السلام راغی عمره وکړه او واپس ځي د ضرور ولید ابن ولید د هغه نوم مسلمان او صحابي و نو د هغه نه یې تپوس وکړي ولیده خالد څه شو ګوره وایي زما تپوس یې وکړه هغه ورته وایي چې د الله رسوله ما خو وکت خو نشته چې ته بار وتې دی یاره وایي خالد ابن ولید چې دی نو هغه ډېر هوښیار دی او ډېر قابل او کوی دی هغه نه د اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي پک وی نبی علیه السلام مبارک خو 3 ورځې تېرې کړې عمره وکړه مدینې منورې ته لاړ او ما ته خپل رور یو خط ولیکه هغه خط کې لیکلي چې ای زما روره خالده پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې صرف او صرف ستا تپوس کړی دی ګورې د بل چا تپوس یې نه دی کړی او ستا متعلق یې دا ویلي دي چې هغه ډېر هوښیار دی او ډېر پوه دی او هغه د اسلام نه باغ پاتې کېدل نه دي پکار دي چې هغه د خپله بادري د الله دپاره استعمال کړي او د اسلام دپاره استعمال کړي وایي چې ضرور دا خط راته میلو شو وایي زما په زړه کې د اسلام مینه او جذبه پیدا شو هغه نښې خو مې لیدې وې لکه مې جذبه راله چې یاره واقعي نبي علیه السلام ګوره زما نوم اخلي او څو ځایه ما ولیدل چې الله پاک د دې پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړو یو ځل نه دوه ځله نه څو ځله زمونږ نه الله بچ کړ بس وی په زړه کې مې جذبه راله وی لاړم زما یو دوست و صفوان ابن امیه هغه له ورغلم وی مې چې صفوانه یو خبره در سره کوم داسې کار دی چې تا ته هم پته ده او دې ټولې مکې ته پته ده چې دا پیغمبر رښتونی تا ته هم پته ده چې څو ځله موږ دوی سره جنګ وکړو لیکن هغه له الله بری ورکړي او موږ له الله شکست راکوي
او خو رښتونی پیغمبر دی نو که دې خوښ اراده چې دا اسلام قبول کو ملګري شو. وی صفوان ما ته وایي چې خالد داسې کار دی چې که د مکې دا ټول خلک مسلمانان شي او یو زه پاتې شم نو بیا هم په ایمان نه راوړم، زه په مخه وي. وی ما وی چې د پلارم په بدر کې مړ دی، تریم مړ دی او د ده رشته داران هم مړه دي، د ده په اړه کې هغه غصه پرته ده. وی بل دوست مې عکرمه د ابوجهل زوی راغله ورله. وی ما ورته چې عکرمه تا ته پته ده چې دا رښتونی پیغمبر دی او موږ ورسره بلا جنګونه وکړل، موږ له څه پیدا راکړه، ګټه هم د هغه ده. او ګورې ملګري زیاتېږي او چې وروسته بیا ته مسلمانېږي او زه مسلمانېږم بیا به ښه نه او رښتونی پیغمبر دی که دې خوښ دی زه چې ځو چې د اسلام قبول کړو. وی هغه ما ته وی چې چپ قطعا په ټوله دنیا که مسلمانان شي نو شي دي، خو که ته مسلمانېږې شه خو زه به دا کلمه د اسلام په خولې قطعا تر مرګه پورې ونه ویم. وی ما وی چې د ده پلارم په بدر کې مړ دی، د ده په اړه کې هغه غوسه پرته اگر چې وروسته دا همدغه عکرمه الله مسلمان هم که. وی بل یو دوست مې عثمان ابن طلحه هغه له ورغله. وی هغه ته مې چې عثمانه دا هغه مشهور عثمان رضی الله عنه دا بل عثمان داسې کار دی چې تا ته هم پته ولګېده او ما ته هم پته ولګېده چې دا رښتونی پیغمبر دی. الله هر ځای کې د دې امداد کوي او ما خو پرې ډېره حملې وکړه والله خبر کې څه دې خیال دی. وی عثمان ما ته وایي چې بالکل یاره ما ته هم د الله رښتونی پیغمبر ښکاري. ما ورته وایي چې اسلام نه قبلو چې مسلمانان شو. وی هغه وایي چې د ما مړه کېږي. وی مې چې زه چې ځو وی ما ته وایي داسې کار دی یو ځای نه وځو دا خلک را باندې شکي کېږي. ته هم ځه او زه به هم ځم او یو خاص دی یو بل سره نیټه کړه که هلته ته مخکې ورسېدې زما انتظار کوه او که زه مخکې ورسېدم ستا انتظار به کوو هلته نه به یو ځای وی بله مې خوشحاله شو اس مې برابر که ووتم. چې ووتم هغه ځای ته ورسېدم هغه عثمان ولاړو دواړه روان شو. اتفاقا یو بل صحابي دی حضرت عبدالله ابن عمرو حضرت عمرو ابن العاص رضی الله عنه عمرو ابن العاص هغه راغی. دا عمرو ابن العاص حبشې ته تللی و. دا د مکې د قریشو د کافرانو سردارانو دوی په مکه کې راغونډ شو او میټینګ یې خپل میاشتې وکړو او دا عمرو ابن العاص صحابي وي د ټولو مشرانو ته د مکې د هر قوم ملک پکې ناست او قبایلي خلک و لکه د ملکانو نظام. دې ورته وایي د عمرو ابن العاص د مشرانو ته چې تاسو ته خو پته ده چې د پیغمبر دا دین زیاتېږي او خورېږي نو که موږ په دې مکه کې یو او د ده دین زیات شو او راغې په دې مکې حمله وکړه نو د ده لاندې خو ژوند موږ له خوند نه راکوي. ور داسې سخت کافر موږ به د ده ماتحت چلېږو داسې خو نه کېږي. ځای چې ځو چې ته حبشې ته هجرت وکړو نو که دې راغی په مکې حمله وکړه او مکې فتح کړه نو موږ خو به دلته نه یو که حبشه کې به او که زمونږ ملګري غالب شو دا مسلمانان ختم شو بیا به راځو. وی ټول چې څومره ملکانو او رؤساو مشرانو ټولو وی ډېره ښه خبر ده لاړو وي حبشې نجاشي او بادشاه د هغه خواله لاړو. وی ځان سره په تحفه کې څرمنې یوړئ. په مکه مکرمه کې خلک را قربانۍ کوي نو څرمنې زیاتې حج نه خلک راځي قیمتي د ګډانو د اوښانو څرمنې وچې شوې دا هم ځان سره په تحفه په ډالۍ کې یوړې نجاشي بادشاه وی چې هلته ورسېدو نو هلته د پیغمبر علیه السلام یو نماینده یو مسلمان راغلی و عمرو ابن امیه زمري رضی الله عنه استازی و د نبي علیه السلام. وی ما دې ملګرو ته وی چې یو چل نه کړو اچېرې بادشاه ته ووایو او دا صحابي ته یې وغواړو دې مړ کړو وله خو به هم لږ یخ شي قریش به هم خوشحاله شي. وی چې ډېره ښه ده. وی چې لاړو نجاشي بادشاه له نو هغه ته به خلکو سجده کوله نه ما ورته سجده وکړه نو چې پاڅېدم ما ورته چې زه خو د قریشو د مکې نه راغلی یم او وی چې څه دې راوړي دي په تحفه کې مې چې صاحب ډېره قیمتي څرمنې مې راوړي دي. وی ډېره ښه ده دا څرمنې مې ورته پېښ کړې. وی ما ورته وی چې صاحب یو سوال درنه کوم. وی وایه څه وی؟ وی مې چې د یو سړی او ستا د مجلس نه ووته او زمونږ د دشمن استازی دی نو که دا سړی دې راکړه او مونږ ملکه نو زمونږ به پرې دا خوا یخه شي.
وی چې دا خبره مې وکړه نو هغه نجاشي بادشاه د الله سوچت په دې پوځ یې راس خلاص کړ. ډېر غوسه شو، مخ یې تک سور شو. وی ما وی چې دا بادشاه خو ډېر سخت غوسه شو. وی فوراً مې ورته سجده وکړه. مې چې صاحب که ما ته پته و چې ته په دې خبره خفه کېږي ما به د خولې نه ویستې او بس زه معافي غواړم. وی ما ته وایي نجاشي بادشاه چې ای د مکې خلکو ډېر قمقل یې، هوښیار نه یې. زما د په رب قسم یې چې دا ستاسو دا ملګری چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دا رښتونی پیغمبر دی. دله هغه فرشته راځي چې کومه به زمونږ موسی علیه السلام له راتله او بدبختو لړ سه ایمان پرې راوړی، کامیابي په دې کې چې تاسو په هغه ایمان راوړی. وی ما وی چې ښه وی او وی مې چې لاس را دې خوا که زه خو ستا په لاس هغه سره بیعت کوم. وی لاس مې ور مخکې که او هغه نجاشي بادشاه له مې لاس ورکړه چې ما د نبي علیه السلام سره بیعت دی. وی ملګري مې په ځای پرېښودل راغلم مکې مکرمې. یا خو تللی و چې هسې نه نبي علیه السلام مکه فتح کړي نو زه به د هغه لاندې ژوند تېرو او یا الله یې اسلام په کې واچو. نو چې دې په لاره ته نو دا خالد ابن ولید او عثمان دواړه ورسره میلو شو. هلکه عمره څه کې؟ وی رښتیا راته ویم وی او وی څه خو به راته وایې نه؟ وی نه امن دی وی او یاره ویله کې مې اسلام پروت دی زه خو نبي علیه السلام نه زه مسلمان یې ای مونږ خو هم په دې اراده یو. دوی واړه لاړل مدینې منورې چې مدینې شریفې ته ورسېدل. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چا خبر کړی چې د الله رسول درې واړه دا درې واړه د مکې مکرمې سردارانو را روان دي او د اسلام په نیت را روان دي. د دواړو جهانو سردار مبارک بېډ خوشحاله او د ده ورور ولید هغې وله مخې راولېږه چې شا به یې ورشي. خالد ابن ولید وایي چې ما د مدینې منورې نه بار ولمبل، جامې مې خشته ښکلې بدلې کړې او چې را روان شوم نو ورور مې راله مخې له راغی او راته وایي چې مبارک دې شه هله شا به نبي علیه السلام هم ستاسو په انتظار جومات کې ناست دی او ډېر زیات خوشحاله دی. وایي چې ما را منډه کړې وی نبی علیه السلام مبارک راله راپاڅېد. قسم په الله وایي هغه ورځ مې یېره نه ده په زندګۍ کې او په ژوند کې هغه ورځ زما یېره نه ده چې د دواړو جهانو سردار مبارک ودرېد په هغه خپل ځای باندې او د هغه مخ چې کوم رڼا وکړه او کومه سورخي پکې پیدا شوه او د خوشحالۍ نه یې په سترګو مبارکو کې اوښکې وبهېدلې. مونږ یې درې واړه ځان ته رانږدې کړو. د اول عمرو بن العاص اسلام قبول کړ، بیا ما قبول کړ، بیا عثمان قبول کړ او موږ له اسلام زیری راکړ او ما ورته وویې چې د الله رسوله ما خو ډېر جنګونه کړي دي او ډېر مسلمانان صحابه مې وجلي دي، د دنیا مې له لاسه مړه دي، ما له د الله په دربار کې بخښنه غواړه. وی نبي علیه السلام مبارک لاس اوچت کړي چې یا الله دې خالد چې څومره د اسلام نه مخکې ګناهونه کړي دي او زیاتي یې کړي دي، پروردګاره زه وله سفارش کوم الله ته ورته معافي نصیب کړي او الله ته اسلام په سچه په رښتینې پروردګاره قبول کړي. هغه زما ملګري ورته وایي عمرو بن العاص چې زه به هله ایمان راوړم چې الله زما مخکې وروستو ګناهونه وبخي. وی ای عمره اسلام یهدم ما کان قبله، هغې نه مخکې چې څومره ګناهونه دي کړي خو چې مسلماني دې قبوله کړه او اسلام دې راوړه ټول ګناهونه درته الله معاف کوي. مسلمان شو رب العالمین مسلمان. هغه ملګري راغی مکې مکرمې ته بیا دوباره او دې وایي چې بس ما یو ځل هجرت وکړو زه به د پیغمبر علیه السلام د خوا نه د مدینې منورې نه اړوخوځم نه. عظیم الشان مجاهد ته جوړ شو جناب، داسې مجاهد چې تقریبا 1.5 غزاګانو کې شرکت کړی دی او داسې شرکت نه په هر جهاد کې په هر جنگ کې د مسلمانانو جرنیل به لومبي جنگ یې غزوې موته کې کړی دی. نبی علیه السلام دې په جنگ کې ولېږه او مقابله د روم د بادشاه د یو والي سره وه، د غسان د بادشاه سره او ډېر په زرګونو فوج و د هغه او مسلمانان 3 ځله لاړل. نبی علیه السلام وفرمایل وی لومبی جنډه به زید ابن حارثه سره که دی شهید شو نو بیا به جنډه جعفر سره د علي صاحب ورور او که هغه شهید شو نو بیا به جنډه د عبدالله ابن رواحه سره او که دیم شهید شو نو چې کم صحابي جنډه اوچته کړه بس هغه سره دی. یو صحابي فرمایي چې دا خبره وکړئ مې چې درې واړه خو شهیدان کېږي. ځکه چې نبي هم وفرمایل چې هغه شهید شو ده سره به وي که دې شهید شو ده سره به وي که دې شهید شو بس وي پوه شوم چې دا درې واړه خو شهیدان کېږي اوس خولې مبارکې نه چې وختل شهیدان کېږي. جناب جنگ وی ډېر سخت ګرم شو چې ګرم شو نو زید ابن حارثه رضی الله عنه سره جنده وه
هغه ولګېد په توره باندې شهید شو. نو فورا حضرت جعفر ورباندې ورمنډه کړې، هغه جنډه په لاس کې ونیوله. د مسلمانانو امیر کې به هغه به جنګ کې مخکې جنګېده. وی یو کافر پرې راټوپ کړو، دا ښی لاس یې ولوه، دی دې پرې کړه. نو ده په دې ګس لاس جنډه ونیوله. نو هغه پرې په شک ګزار وکړه، دا ګس یې ترې وواهه. نو په دې غېږ کې په دې خانګو کې جنډه راټینګه کړه، سپینه جنډه وه د مسلمانانو چې دا ونه غورځېږي. نو چې هغه پرې ګزار وکړه، دی شهید کېده. نو عبدالله ابن رواحه ورمنډه کړې، جنډه هغه اوچته کړه، ځمکې ته یې پرې نښوده. نو بل کافر په هغه راغوټه شو، هغه شهید شو. چې هغه شهید شو، نو خالد ابن ولید ورمنډه کړه، جنډه اوچته کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په خپل محراب کې ناست دی او صحابه ورسره ناست دي، او دا خو د میاشتو په مزل لرې سفر ته تللي دي. همدغه ټیم کې د دواړو جهانو سردار مبارک سترګو نوښکې روانې شوې. صحابه خو پوه شو چې څه چل دی، الله رسوله څه چل دی. وایي ما ته الله د غزوې موتې واقع را مخکې کړل، داسې راته وښول. صاحب څنګه دي صحابه کرام؟ نبي ته هم وفرمایل، وایي زید ابن حارثه شهید شو، ما ته الله وښو. نو جنډه جعفر ونیوله، جعفر هم شهید شو. نو جنډه عبدالله ابن رواحه ونیوله، عبدالله ابن رواحه هم شهید شو. نو جنډه د الله د تورو نه یوې تورې ونیوله، او د ده په لاس به رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکوي. دا حضور پاک مبارک د الله تعالی د وحی په ذریعه او د کشف په ذریعه ټول منظر وښود. خالد ابن ولید چې جنډه لاس کې واغېسته، شپه پرې راغله. صحابه هم ډېر کمزوري شوي وو، ټول زخمیان هم وو. ده دا چل وکړه چې د فوج کې فورا ترتیب بدل کړ، چې کوم وروستو صفونه هغه یې مخکې کړل، چې کوم مخکې وو هغه یې وروستو کړل. ښي طرف والی یې ګس ته واړول، ګس یې وروستو واړول، فوج یې مخکې وروستو کړو. ملګرو ته ویې راځئ چې سهار وختي شو، حمله وکړه. چې کافرو وکتل، هغې وي چې مسلمانانو له خو نوي لښکر راغلی دی. ځکه دا چې کوم مونږ سره جنګېږي، دا خو دا تورو نو دا نوی لښکر راغی. داسې جنګ یې وکړه، داسې جنګ چې هغه د زرګو لښکر د کافرو له شکست وکړو، مسلمانانو ته رب العالمین فتح ورکړه. او په یو ورځ باندې خالد ابن ولید وایي چې زما په لاس کې 9 تورې ماتې شوې. داسې جنګ یې کړی، 9 تورې مې په لاس یو ماته شوه، بله مې وغوښته ام ماته شوه، بله مې وغوښته 9 تورې مې په لاس کې ماتې شوه. او دونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه وه چې د حضور پاک مبارک ویښته ورسره و، د سر مبارک ویښته. نو چې جنګ له به ته، نو هغه ویښته بیا په خپل پټکي کې ټوپی کې ومندل. نو جنګ له به ته وی افسوس او افسوس چې دا ویښته مبارک زما په سر پراتی، سوال نه پیدا کېږي چې ما له څوک شکست راځي. بهادر انسان. هر یو جنګ کې، حنین کې چې کله نبي علیه السلام مکه مکرمه فتح کړله او بیا لاړ حنین ته، نو دې مقدمة الجيش ورته وایي د مسلمانانو د لښکر چې کومه مخکنۍ حصه ده، د هغې کمانډر ان چیف او جرنیل و. نو هغې کې پرې د غشو غزارونه وشو، داسې سخت په غشو باندې ولګېد چې ټول وجود یې زخمي زخمي شو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته تپوس ته راغی، د پروت و په هغه بستر باندې او وجود یې زخمي و، غشو باندې لګېدلی و، وینې ترې روانې وې. حضور پاک مبارک ورته وی خالد ولې؟ وی صاحب زخمی شو. وی دې خوا که زخمونه دي. نبی علیه السلام مبارک ورته لاس په زخمونو راښ که، په هغه ساعت یې الله زخمونه جوړ کړل، پوټې درد وي زما زخم اوس نه کوي، خدای جوړ کړو. طائف جنګ کې شامل شو، هغې کې رب العالمین ورته فتح ورکړه. څومره چې د دې نه پس د نبي علیه السلام مبارک په زندګۍ کې جهادونه شوي دي، هغې کې شامل و. او بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې چې کوم جنگ به و، بس جرنیل به دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د شام گورنر شو، بیا د شام گورنر و. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې هم د شام گورنر و. او داسې عجیبه انسان و که نه، دومره بهادر و چې عمر فاروق رضی الله عنه راغی ابوبکر صدیق ته وایي چې دا سړی ګورنری نه لر کړ. وی ولې؟ وی دې ستا خبره نه مني، خو ځان له یو فوجي جرنیل و که نه، هغه خپل بس دا یو مسله وه د ده په ذهن کې چې بس ده به خپله خوښه به یې کوله، د مسلمانانو د خلیفه خوښه به یې هم نه کوله، بس جهاد له به ته که دي به ورته داسې مه کوه
بس په دې کې د چا نه منله. ابوبکر صدیق ورته وایي عمر ته وایي عمر ټیک ده چې خالد زما نه مني، خو یا پرېږدې د یو ډېر لوی جرنیل دی او د ده د ژوند دا ریکارډ دی ریکارډ چې په کوم جنګ کې د شرکت کړی دی د مسلمانانو په جهاد کې هغې جنګ شکست نه دی موندلی. دې چې ته تښتېدلی نه دی او نه یې ملګري تښتېدلي دي. پرېږدې وه یاره اوس تا خبره نه مني که نه. دې ورته وایي ابوبکر صدیق وایي خالد ته نبي علیه السلام توره ویلې ده توره او کولو توره د تیکې نه بار توره یې ورته ویلې ده. نو د هغه توره چې پیغمبر علیه السلام د تیکې نه بار راوکړې ده عمر هغه را باندې واپس تیکې ته مه در نه کوه بس بار ښه ده. همدغه ګورنر ښه دی چې د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راله د ده په دور کې هم ګورنر و خو ده به خپله خوښه کوله. یو ځل یو صحابي له 10,000 درهمه په انعام کې ورکړل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته اطلاع راورسېدله. نو فوراً یې ملګري راغونډ کړو بس خالد د دې ګورنرۍ نه لرکوم. ویې ولې؟ وایي خیر دا 10,000 روپۍ چې ده ورکړې صحابي له ولې ورکړې؟ که دا د مسلمانانو د مال نه ورکړي نو دی هم ښه نه دي کړی خیانت یې وکړو او که د خپل مال نه یې ورکړي نو بیا هم اصراف کړی دی. ولې ورکوي؟ بس لرکوم او زما خبره هم نه مني زه ورته یو څه وایم دی بل څه کوي. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه ته اطلاع ولېږله وی بس تا له مې اطلاع در ولېږله ته د شام ګورنر شوې او خالد چې دی نو فوراً چې اطلاع در ورسېږي په دغه ساعت دی د ګورنرۍ نه معزول کړه. نو که بل سړی وي که نه نو ممکن ده چې لا مقابلې ته ودرېدلی وي. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زړه کې یو بله خبره هم وه وی په خلکو کې دا یو پراپیګنډ هم ده چې دا څومره فتح کېږي نو دا ټول د خالد د برکته کېږي. دې زه د ګورنرۍ نه لرکوم چې خلکو ته دا وښیم چې دا څومره فتح کېږي دا د مسلمانۍ د طاقت ته وجه نه کېږي که خالد جمدي وي او که مړي دا فتح به کېږي. دا مې زړه ارمان دی. نو دې میدان جنګ کې ولاړ میدان جنګ کې ولاړ چې او ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه راغی وی زه خو عمر را لېږلی څه حکم دی؟ وی تا چې دې صحابي دا 10,000 روپۍ ورکړي دي دا دې خپل مال ورکړی دی که د مسلمانانو؟ وی دا مې خپل ورکړی دی. عمر پوه چې دی اسراف دی اسراف دی ولې کړی دی؟ وی زما په مال او زما په پیسو ورکولو زه ښه پوهېږم عمر پوه شو خپل مال یې پېژني زما مال سره د عمر څه کار؟ یو صحابي دی ما ول خپلې پیسې ورکړي. وی ښه ما ته خو وایي چې دی د ګورنرۍ نه معزول ته ډېره ښه خبره ده چې معزولۍ مې ډېره ښه خبره ده. نو یو خاص ټوپۍ به د ګورنر په سر وه هغه ټوپۍ ته دې لرې کړه. وی دا ټوپۍ راکړه ما دا ټوپۍ ول پټکې یې راواخېست سر نه یې ته وکړو. نو څه وایي؟ وی الحمدلله. هغه ګورنر چې لر شو وی الحمدلله. وی اوسه پورې جنګېدم د مسلمانانو مخکې به جنګېدم اوس چې جنګېږم د یو سپۍ په حیثیت به جنګېږم مخکې به د جرنیل په حیثیت جنګېدم اوس به د سپۍ په حیثیت جنګېږم خو جنګ نه مې څوک نه شي وښکي. یا ډېره موده پس راغی مدینې منورې ته چې مدینې منورې ته راغی نو د عمر فاروق رضی الله عنه سره ملاقات وشو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې ګورې خالده مونږ خو د ګورنرۍ نه لرې کړې خو په دې خیال نه چې په تا څه شک و یا د خیانت شک مو در باندې خو زه دې قوم دې دنیا ته دا ښیم چې ګورې که خالد یا بل صحابي جمدي وي او که نه دا فتح او دا نصرت د الله په اختیار کړې دا به الله مسلمان له ورکوي. نو دې بیا په مدینه منوره کې د هغې نه پس هم د جهادونه کړي نو اخره کې چې دې کله مړ کېده که نه د ده به جاړل. یو ځل په بستره باندې پروت دی بیمار دی او جاړي. چا ورته وی خالده ولې جاړې؟ وی جاړم په دې چې ستا رانه په خپل کټ کې خېږي په دې جاړم. نو ولې ته په دې خفې؟ وی یو په دې خفې یم افسوس دا دی چې د ما نه دا سا د جهاد په میدان کې وتې ډېر جهادونه مې وکړل واقعي 2.5 نه زیات جهادونه لیکن خفه په دې یم چې میدان جنګ کې او د جهاد په میدان کې مې د سا د وتو نصیب نو په خپل کټ کې رانه ساتېږي او یو د وجود کې 2 ګوتې ځای داسې نو چې په هغې د غشي یا د نیزې یا د تورې داغ دی 2 ګوتې ځای پکې داسې نو ټول وجود یې زخمي و. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د سره کوم محبت و یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لېږلی و
ویلا چې صحابه نه زکات راغون کا راغو وی سیب دریو کسو زکات رانک باقی ټولو راک او یو ستاتر حضرت عباس رانک دویم خالد ابن ولید رانک او دریم ابن جمیل یو صحابی دی هغه رانک نبی علیہ السلام او فرمایل چې د عباس زکات په ما دی ابه زه در کوم دوچان به در کوم ځکه چې نبی علیہ السلام د هغه نه د 2 کالو زکات پیشکي اخیستی او د خالد غریب نه تاسو څه غواړئ د هغه نه زکات مه غواړئ د هغه خو چې څومره مال دی او سامان دی ټول جهاد ته وقف کړی دی هغه سره دې څه چې تاسو ته زکات غواړئ او دا دریم صحابي ابن جمیل دې خو ډېر زیاتې او ظلم کوي الله مالدار کړو دی زکات نه ورکوي دا خو زیاتې کوي نو ګوره وی خالد ابن ولید چې څومره سامان دی که اس دی که توره ده که زغره ده که نور څه دي وی ټول جهاد کې د الله په نوم وقف کړي دي نو غواړئ ته څه دا ډېر عظیم المرتبه ډېر عظیم مجاهد او دا نبی علیہ السلام ډېر نږدې ملګری پاتې شوی خالد ابن ولید او دومره بهادر انسان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله ورته د سیف الله لقب ورکوي سیف من سیوف الله د الله د تورو نه توره ده او زه اکثر طالبانو ته هم دا خبره کوم د همدې پر خپل کټ پودي کې ولې مړ شو دې میدان جنګ کې ولې شهید نه شو د هغه خدا خوښه وه چې د میدان جنګ کې شهید شم او د سلو نه زیات جهادونه یې مکړل دا ولې زه نبي علیه السلام مبارک او د توره ویلې د توره چې توره یې ورته ووایي او کوله او توره یې ورته ووایي نو د پیغمبر توره او د الله توره بیا ماتېږي نه د انسان د اوسپنې توره به ماته شي خو د الله او د رسول توره ماتېدو والا نه ده پیغمبر علیه السلام ورته د الله توره ویلې ده دا به جنګ کې نه ماتېږي ځکه په خپل کټ پودي ته راوختله نو زمونږ پښتانه وایي موږ د خالد بابا اولاد اوس به دا نسب وګورو چې واقعي موږ د خالد بابا اولاد یو که نه یو نو خالد ابن ولید په مدینه منوره کې وفات شوی نسبا پښتانه د خالد ابن ولید اولاد نه دي نسبا خو یو څیز شته هغه دا چې پښتنو کې چې پرشتونې پښتون نو هغه کې بهادري وي دا حقیقت دی ځکه همیشه پښتنو هم جهادونه کړي دي په دې وطن کې پښتنو جهادونه کړي دي محمود غزنوي رحمت الله علیه چې په دې علاقه راغی نو د پښتنو یې مرسته کړې دي او سره جنګ کړی دی جهاد یې کړی د سیکانو په مقابله کې دې پښتنو جهادونه کړي دي په تحریک آزادۍ کې چې کوم واقع انګریز د دې وطن شړلی شوی دی نو پښتنو پوره جهادونه کړي زموږ علماو تاسو پښتنو مشرانو ټولو په شریکه ښه مضبوط جهاد کړی دی باباجي صاحب رحمت الله علیه ته وګورئ کوم ځای کې پروت دی خو د انګریز د جهاد د وجې نه مومندو ته تللی دی په مومندو کې د هغه قبر دی او باباجي صاحب رحمت الله علیه سره چې کوم خلک وو هغه هم ټول پښتانه مجاهدین دا چې تاسو وینئ ځای په دې د اوږده اوږده قبرونه چې ته ښکاري غټ غټ قبرونه نو دا غټ غټ قبرونه دا نه چې دا پکې یو سړی ښخ دی دا چې که جهاد کې ملګري جهاد کې چې د مسلمانان شهیدان شوي نه هغې بیا یو قبر ایستي یا په یو ځای ښخ کړي وي نو په هغې باندې یو اوږد سر جوړ کړي نو دا ځکه دا یو قبر ته جوړ شوي وي دا نیموړی بابا تاسو تاریخ وګورئ نو دا د محمود غزنوي ملګری رحمه الله دا هغه زمانه کې راغلي دلته جهاد کړی دی او بیا دغه ځای کې سره د ملګرو شهید شوي دي نو دا ځای کې قبر دی ورسره ملګري نو پښتنو په هر میدان کې د حقیقت ته د باطل مقابله کړې ده انګریز که خدای پاک ایستی دی دا بېله خبره چې نوم پکې د بل او د بل کېږي زه اکثر دا خبره کوم وی پلانکي د پاکستان د ازادۍ تجویز پیش کړه او پلانکي پکې خوب ولید او ملک آزاد شو مې دا جوړ په خوبونه ازادېده په خوب ملک ازادېږي یا په سوچ وي د پلانکي سوچ پیش کړه زه خو به زرګونه سوچونه پیش کړم نو زما په سوچ خو ملک نه ازادېږي تاسو تپوس وکړئ زموږ مشران وګورئ شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه عبید الله سندي رحمت الله علیه دا تاریخ د علما وګورئ قسم په الله چې حیران بشئ یو مورخ لیکي یو انګریز مورخ وایي دغه زمانه کې زه روان یم وایي په هندوستان کې دلی نه روان یم وایي یو اونې پورې د یو عالم وجود تړلی شوی دی او شهید پروت دی دا علما به صاحبه د خنزیر او د سور په سرمن کې بند کړل او ټکونه به تیر کړل او بټو ته به دا
د اور بټو ته د چولې بټو ته بیا غورځول د علماو او د پښتنو تاریخ په دې قربانونو ډک پروت دی. نو که څوک وایي چې پښتانه د خالد بابا اولاد د نظام دا به نسبي نه دا به روحاني اولاد دي لکه څنګه چې هغه کې بهادري وه دارنګې پښتون خو چې سوچه مسلمان پښتون هغه هم بیا بهادري په بهادرۍ کې تحریک ازادۍ کې د علماو شاته او درېدو کې هر مقام کې د په میدان کې وتو کې الحمدلله د پښتنو یو تاریخ شته دی. خو دا نه چې نسبي خالد بابا اولاد دي نه 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 نسبي ما ته پته نه لګي که بل چاته پته لګي چاته تاریخ معلوم وي به خو روحاني موږ دا دعوه کوو موږ مسلمانان الحمدلله دا دعوه کوو. ګوره څومره زموږ خلک چې عبادت کوي بدني دا ګورې بل قوم نه کوي. تاسو لاړ شئ سند ته ولاړ شئ او د نورو علاقو ته لاړ شئ دا تبلیغ والا اکثر دي هغې نه تپوس وکړئ یقین وکړه چې په روژه کې هغوی ودونه کوي. روژه پېژنې نه چې ډېر خلک دې باندې کې روژه پېژنې نه چې زه روژه نیسم. د خدای فضل دی زموږ پښتانه ښې روژې نیسي د الله فضل دی. یو څیز چې موږ له کمزوري چې د مالي عبادت کې دا موږ نه یو شوي مالي عبادت کې نه یو شوي. هغه خلک په مالي عبادت کې تکړه دي او بدني عبادت کې جهاد دی که هغه مونځ دی که هغه روژه ده که هغه بل عبادت دی هغې کې پښتانه بیا تکړه دي. خو چې یاره پښتنو سره سوچه مسلماني وي ګورې دا پکې شرط دی سوچه مسلماني چې وي پکې الحمدلله موږ پښتانه یو موږ سوچه مسلمانان یو. نو موږ د خالد بابا نه کې د هر صحابي اولاد یو. موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم روحاني اولاد یو. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایي هر تقي هر پرهیزګار سړی او هر پاک انسان دا وي زما اولاد دی. بهر کیف صحابه کرامو چې قربانۍ کړي دي نو الله دې د هغوی له د هغې په آخرت کې په جنت کې بهتر اجرونه نصیب کړي ځکه چې دا د هغې ژوند د قربانونو ډک دی. قسم دې کور پرېښودی دی. نبي علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه یو صحابي وله راغی ویل الله رسوله وی ما له هغه خپل کور خو د کافرو نه واله کړ ځکه چې دې هجرت کړی و مدینې منورې ته نو کورونه ترې پاتې شو هغه کورونه کافرو قبضه کړل. وی اوس خو موږ مکه مکرمه فتح شوه نو ته مهرباني وکړه زما هغه کور دی هغه له راکړه. نبي ته مبارک ورته اشاره وکړه دې خوا راشه غوږ کې ورته پټه خبره وکړه صحابي روان شي بس ټیک شو دي. صحابي نه چا تپوس وکړه وی حضور پاک مبارک درته څه وایي وی ما ته یې وی چې د کوم کور دی د الله په نوم پرېښی دی او هجرت یې ترې کړی تپوس یې مه کوه. ویې چې بلکل یې نه کوم. هغه کورونه بیا هغوی واپس راغلل مکې مکرمې ته فتح یې کړه. نبي علیه السلام مبارک وي چې کوم کورونه هم د الله په نوم پرېښي دي بس پاتې مې غواړې نه غواړو هېڅ هم نشته. کورونه پاتې ځمکې پاتې پیسې پاتې بچي قربان ځکه خو الله صفت کوي په قرآن کې والذین معه اشداء علی الکفار د کافرو مقابله کې سخت رحماء بینهم یو بل سره شعر و شکر رحماء بینهم. افسوس دی نن زموږ مسلمان کافر پرېښی دی خپل منځ کې سره یو بل باندې سختي کوي یو بل سره ظلم کوي. اخرت خو یېر دی ځمکه خو یېره چې ځمکې له بمځو تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. پیغمبره ته ورته ګورې هر وخت په رکوع په سجده پرتې او د الله فضل د الله نه غواړي. او دا مثال تورات کې هم د دې ذکر دی دا په انجیل کې هم ذکر. نو صحابه بهتر مخلوق